ما ته وګوره 15 سپاری دی یاد دي کنه 15 پر دی اوس در یاد کی چې پورا قاری شي ان شاء الله قاری بلکې اس قاری نه 15 سپارو سره قاری کیږي نه دی بتاو اوس بوزي 15 سپاری وته نورم کته 13 سپاری په یاد کما چې ان شاء الله دی بتا ته بیا درځي به پس ته ته یاد کړه ان شاء الله جی انعام دا مال چې نمبر را کوسو ویج دا اسماعیل دی او دلته کې په کډنی سنټر کې د انټرنیشنل ټاوټ دی او دې په داسې برن لګا د بعد غونډه پټشي ما د ټلیفون کوم سره په منډه وروته څو مریضان دي سره اوري او بس مې چا چاولې ګلو او ځان سره روان کو او چې روانه کوم دا اوس کله وې محمد کوم او کله سوې سوې نه محمد په بل پلازا کې کوله مریض کس شو او ته ورکه چې بوې ځکه چې ډېر خو خشي مریض زما کنه زما او جناب زه د افغانستان یم قاری اسماعیل زمانوم دی افغانستان نه کم بیماران چې دلته پاکستان ته راځي هغه ته د جبې مسله وي هغه دلته په ګنټپانو باندې اوړي دلته ډیر ظلم زیاتی وسره کیږي زموږ خلاصې او جی زمونږ کوم رشتہ داران چې افغانستان راځي دلته موږ ورسره ترجمانی کوو یو منټ اسماعیل تاسو چې ما خبرې په ټلیفون باندې وکي موبایل باندې نو ما سره پارسي کیږي پښتو کې تاسو ما ته ویل چې ټریفیک والا تاسو نمبر موږ ترا کړی دی زمونږ څه بیمار دی موږ سره هیلپ وکړه زه د دې په وجه تاسو را کوشم جناب دا چې کوم ډاکټران پیژنې دلته ډاکټر نیر وسیم صاحب ډاکټر لیاقت علي شاه صاحب ډاکټر جمال بهادر صاحب څه ډاکټران چې دلته دي مظفر اقبال ترین صاحب ټول پیژنې ایکسپیرینس او خبر برابر او ټول پیژنې جی دوباره جی جی څه شي قاری څه دی ویلي سونه درجه دی ویلي اس کړه د رحمانیه مدرسه کې دلته هغه سیټي میډیکل سنټر هغه سره سوریان کبوت راته تیر کړل سوریان کبوت راته تیر کړل افس د کړي سوریان کبوت راته افس مې کړ جی کړه کړه دا ورګه سړی تاسو کې د انکبوت تاسو کې ولا نور دي جناب تاسو ته کې ورګه اول دي لما تقولون لا تفعلون دي بس بیا کوم آیات مبارک دي لما تقولون لما لا تفعلون دي زه د جمعات امام نه یم زه د جمعات استاد نه یم افس د کړي دي افس د کړي افس مې کړې 15 سپاره مې افس کړې دمو تاسو خاري ها تاسو ورو کولاو شو پته ولګي ټوټي او کني سیمه ټوټي او ایجنټ یو کنه ایجنټ نه یم جناب خالد عبد الله پیژنې کوم خالد عبد الله انت شرکت کې ګرځي نه جی زینب پیژنم نه پیژنې ترجمانی کې څوک تنخواه درکړي زه چې ترجمانی کوم ما ته مریضان پیسې راکړي رحمت شاه وسو شو چې وشو مریضان متفق پیسې وی وسره راکړي کنه وی ته وته سوي نه جی نه صادر دي ساري ټیک شو ډیر صادر دي ساري ما ته وګوره 15 سپاری دی یاد دي کنه 15 پر دی اوس در یاد کی چې پورا قاری شي ان شاء الله العزيز جناب تاسو مطلب مدار چې دی بوزي چې پورا حافظ قرآن چې بیا بدان ته پورا قاری وي اوس ته نیم قاری بلکې اس قاری نه 15 سپارو سره قاری نه دی بتاو اوس بوزي 15 سپاری وته نورم کته 13 سپاری په یاد کما چې ان شاء الله دی بتا ته بیا درځي به پس ته ته یاد کړه ان شاء الله